د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست له لوري د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې د 12م ټولګي له زده کوونکو د ساینس ستوري تر عنوان لاندې په لاره اچول شوو سیالیو پایلې اعلان شوې چې موخه یې ټولنې ته د ممتازو زده کوونکو وړاندې کول دي. د ساینس ستوري په نامه چې کومه سیالي ده د پوهنې وزارت مرکز ساینس ریاست په لار باندې اچولې ده. د غونډ افغانستان په سطح باندې میدان وردګ ولایت کې د میدان وردګ ولایت په ټولو ولسوالیو کې په ټولو لیسو کې د میزان په لومړۍ نیټه باندې د 12م صنف د شاګردانو امتحان واخیستل شول او هدف هم د دغو جلسې نه ده دی چې موږ څنګه وکولای شو ښه ممتاز شاګردان هغه جامعې ته وړاندې کړو او مصدر د خدمت وګرځوند. د یادو سیالیو ګډونوال د پوهنې ریاست له دغه اقدام نه خوښي څرګندوي. وایي دا ډول ازموینې د زده کوونکو لپاره ډېرې اړینې او ګټورې دي. ډېر خوښ یم په دې باندې چې زه په ساینس علومو کې په ولایت په سطح باندې لومړی مقام ترلاسه کړم، نو زه په دې باندې ډېر خوښ یم. د شاګردانو د تشویق لپاره، د شاګردانو د مطالعې لپاره داسې برنامې ډېرې په درس خوري او موږ زیات تشویقوي. ساینسي علومو د ستورو سیالي په دې کې ما په 2 نومبر خپل کړی دی او زه ډېر خوښ یم دغو مسؤلینو څخه چې د رقم سیالۍ موږ ته جوړې کړې وې او دوی ته مو آمادګي بالکل آمادګي خو موږ مخکې هم لرله، درسونه مو مخکې هم کتل او دوی ته نو طبعا موږ زیات درس ویله ځکه دا چې ده د یو بسته ولایت په سطحه سیالي و. د پایلو اعلان په غونډه کې د زده کوونکو د هڅونې په موخه تر 3 نمره پورې ډالۍ هم ورکړي او د سیالۍ ګټونکي به د هیواد په سطحه د ساینس ستوري سیالیو لپاره د پوهنې وزارت ته ور وپېژندل شي.